أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیز آیتونو کې الله رب العالمین او د دې نه پس چې کوم راتلونکي آیتونه دي هغې کې الله رب العالمین د انفاق فی سبیل الله ترغیب ورکړی دی چې د الله رب العالمین په لاره کې د الله رب العالمین د دین د غلبې دپاره د مسلمانانو د مضبوطولو دپاره او د اجتماعي نظام د جوړولو دپاره د الله رب العالمین په لاره کې ولګوئ. د کم عظیم الشان مقصد باندې چې تاسو ایمان راوړی دی او دغه مقصد ته تاسو کار ویلی دی نو د دې مقصد دپاره خپل مال خرج کړئ چې هغه دین دی او غلبه د دین ده. بیا الله رب العالمین په دې کې آداب د انفاق ذکر کړي دي چې ته به مال خرج کړې نو په کومه طریقه به خرج کړې، کمو خلکو له به یې ورکړې، د هغوی سره به ستا رویه څنګه وي. نو دا ټول آداب الله رب العالمین دلته ذکر کوي. بعض آداب الله رب العالمین په مثالونو سره ذکر کړي دي او بعض آداب الله رب العالمین په ښکاره الفاظو کې ذکر کړي دي. اولنی مثال الله رب العالمین ورکړی دی چې مثال د هغه خلکو چې هغوی د الله رب العالمین په لاره کې خرچه کوي. نو د دې مثال په شان د هغه دانې دی چې هغه رازرغونه کې وږي او په هر وږي کې 100 دانې وي. نو گویا کې الله رب العالمین په دې قادر دی چې د جوارو یوه دانه یا د غنمو یوه دانه ته ځمکې ته وغورځي او هغه یو وږی ونیسي، په هغه وږي کې بې شماره دانې موجود وي. نو دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې 1 روپۍ یا څومره چې الله رب العالمین تعالی وس درکړ دی خو بشرط د دې چې په اخلاص سره خرج کړي نو الله رب العالمین به هغه بڑا چڑا کر تعالی درکوي، د هغې ثواب به په ښه انداز باندې تعالی درکوي. او دویم دا چې الله رب العالمین دلته کوم اسماء حسنا راوړ دي نو په هغې کې یو لویه فلسفه پراته ده. یو صفت الله رب العالمین راوړ دی چې زه کولا او لاس والی یم، واسع یعنی فراخي راوستونکی یم. نو په خپله مې دا صفت دی نو هغه کس خوښومه چې د هغه لاس هم کولاو وي او علیم ذات یم، په هر څه باندې پوهیږم چې په کومه جذبه باندې ته خرچه کوې او په کومه جذبه نه کوې. دویم ادب الله رب العالمین ذکر کړ دی چې مثال د هغه خلکو چې هغوی د الله رب العالمین په لاره کې خرچ کوي خو په هغې پسې بیا زبادنه نه کوي، چاله تکلیف نه ورکوي، نه ذهني تکلیف نه ورکوي او دغه شان زبادن هم نه کوي. په خلکو باندې خپل مال هغه زبادي نه مال ورکو، په ظاهره باندې ستانه یو انسان قبول کو خو په حقیقت کې دا د الله رب العالمین لاس ته او د الله رب العالمین ملکیت ته لاړو. فقهاو یو خبره کړ ده چې د صدقې او د هبې په منځ کې فرق څه دی. نو فقها وایي چې هبه که ته چاله ورکې نو په هغه که واپس وغواړي نو تا ته بعضې فقها اجازت درکوي، ځکه په هغې کې مقصد چې دی نو هغه دا دی چې تا د بنده خوشحاله کول غوښته د الله رب العالمین د رضا په ضمن کې. نو دا هبه برای راست د بنده لاس ته لاړه شي او بنده په دې باندې قبضه وکړي. هر چې صدقه ده، صدقه چې ته چاله ورکړي نو په هغې کې فقها وایي چې ته رجوع نشي کولی. د هغې وجه دا ده چې دا صدقه اولا د الله رب العالمین لاس ته ځي او په دویم پیر باندې بیا دا د فقیر لاس ته ځي. نو دا دومره اهم عبادت دی چې الله رب العالمین فرمایي چې هغه خلک صدقه ورکړي بیا په هغې پسې احسان نه جتلا وهي، زباده نه پسې نه کوي، چاله تکلیف نه ورکوي چې یاره په پلانکې موقع خو ما ستا سره مالی همدردي کړې وه نو ته اوس ماله دا خدمت وکړه. بلکې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق سورة الدهر کې یو خبره الله رب العالمین ذکر کړې ده
چې هغوی به د الله رب العالمین په نوم باندې څه ورکړه درکړه کول د مؤمنانو دا صفت دی. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، چې موږ نه ستاسو نه څه جزا غواړو او نه درنه د دې خبرې مطالبه کوو چې تا نه مال ما درکو ډېر مال مې درکو، ته ما ته صرف جزاک الله یا شکریه ووایې. اگر چې د اسلام دا یو بنیادي ادب موجود دی چې انسان د انسان سره ښېګړه وکړي، نو د چا سره ښېګړه شوې ده د هغه دا فرض دی چې هغه به تا ته جزاک الله او شکریه به ستا ادا کوي. خو مؤمن به ته به په زړه کې دا مطالبه نه کوي چې یاره زه دا احسان کوم چې دی زما شکریه ادا کړي او زما احسان په ځان باندې ومني. په حقیقت کې ته الله رب العالمین نه مال ورکړی دی، الله رب العالمین به د هغه مال بڑا چڑھا کر درکوي. دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې ته چاله مال نشي ورکولی، څوک ضرورتمند دی خواله راغی نو په ښه انداز باندې هغه ته عذر وکړه، په بهترین انداز باندې هغه باندې سترګې پټې کړه، رټۍ مه، بېزتي مه کوه، سپکاوی مه کوه او بخشش ورته وکړه. دا بخشش کول او په ښه انداز باندې سترګې پټول او په ښه انداز باندې یو محتاج او ضرورتمند هغه رخصتول دا غوره دي د هغه صدقې نه چې په هغې پسې تکلیف ورکړي شي هغه انسان ته چې چاله تا صدقه ورکړ ده. الله رب العالمین غنی ذات دی، مستغنی ذات دی او حلیم بردبار ذات دی. الله رب العالمین صبرناک ذات دی. دغه شان الله رب العالمین یو مثال ورکړ دی چې هغه خلک چې هغوی د الله رب العالمین په لاره کې په ظاهره انفاق په سبیل الله کوي خو په حقیقت کې مطلب ریاکاری وي، په الله رب العالمین باندې کلک ایمان موجود نه وي. د دې مثال الله رب العالمین ورکړ دی چې هغه کاڼې چې په هغې باندې د خاورې یو ظاهري اثرات د خاورې په څه نه څه موجود وي، په دغه کاڼې باندې چې باران وشي د باران سره هغه کاڼې نه خاوره مکمل ختم شي او په کاڼو باندې عموما چې باران کیږي کاڼې خو باران جذب کولی نشي، نو هغه باران د نورې ځمکې دپاره بیا نقصاندې ګرځي. نو دلته د کاڼې نه مراد هغه د انسان نیت دی او زړه دی. د باران نه مراد د خاورې نه مراد هغه ظاهري ثواب وغیره هغه ظاهري اثرات دي د صدقې وغیره، او د باران نه مراد هغه صدقه ده. نو الله رب العالمین فرمایي که چېرې ستا نیت چې دی هغه خالص نه نو دا کاڼی دی، که په دې باندې ظاهري څه اثرات مرتب شي د خاورې په شان نو هغه خاوره دیرپا نه ده. که لږ ونته کې باران پوه شو او تا دا صدقه ورکړه نو په ظاهره خو به دا څه نه څه ښکاري، خو په حقیقت کې چې دغه باران د کاڼي ته ورسیږي د کاڼي له پاسه چې کومه خاوره پرته ده دوړه وغیره نو هغه دوړه به ختمه شي، کاڼی به مکمل واضح پاتې شي. نو دغه شان که ته په ریاکارۍ باندې دی انفاق په سبیل الله کړی نو په ظاهره باندې خو به ستا سوچ دا وي چې یاره ما ډېر مال خرچ کړی دی نو په آخرت کې به ما ته ډېر غټ ثواب میلاویږي، خو د آخرت عملنامه چې تا له درکړی شي نو هغه به هم دغه کاڼي په شان وي چې هغې باندې له پاسه لږه خاوره پرته وه او له پاسه نه پې باران وشو، د باران سره هغه کاڼی مکمل صفا شو. نو ستا دغه انفاق په سبیل الله هغه هم د دغه کاڼي مثال لري او د دغه خاورې مثال او د دغه باران مثال به لري. سبا به بیا یو بل مثال الله رب العالمین ورکړي چې کم خلک خالصتا د الله رب العالمین د رضامندۍ دپاره د دین د غلبې دپاره او په اخلاص سره دیو انفاق کوي. د هغوی مثال څه دی نو هغه سباني آیتونو کې به راشي. مثل الذین مثال د هغه خلکو ینفقون چې هغوی مسلسل خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله د الله رب العالمین په لاره کې، کمثل حبة په شان د هغه دانې دی انبتت 7 سنابل چې هغه رازرغون کي وږي. سنابل دا خوشې ته وږي ته ویلی کېږي، د غنم هم وږی وي او د جوار هم وږی موجود وي. فی کل سنبلة او په هره یوه خوشه کې او په هر یو وږي کې 100 حبة 100 دانې وي. والله یضاعف الله رب العالمین دوچنکی او زیاتی لمن یشاء د چا دپاره چې وغواړي. والله واسع الله رب العالمین فراخي راوستونکی ذات دی او په خپل خپل لاس کولاو ساتي الله رب العالمین. علیم او پوهه ذات دی. الذین هغه خلق ينفقون اموالهم چې هغوی خرج کوي خپل مالونه مسلسل فی سبیل الله په لاره د الله رب العالمین کې، ثم لا یتبعون بیا پسې نه رستو کوي ما هغه څه انفقو چې دیو خرج کړ دي په انفاق په سبیل الله پسې او په مال ورکولو پسې دیو نه رستو کوي څه شی منن احسان جتلا وهل. منان هغه کس ته ویلی کېږي چې هغه احسان زبادي زبادون کې انسان هغه سره الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین د ده سره خبرې نه کوي، ولا اذن او نه تکلیف ورکوي
لهم اجرهم د دیو د پاره اجر د عند ربهم پنځ د رب د دیو ولا خوف علیهم نبوی ير په دیو باندې ولا هم يحزنون او نب غمجن کیږي دیو په قیامت کې قول معروف خیسته وینا په بهترین انداز باندې فقیر له جواب ورکول ومغفرة او بخشش کول که فقیر دی تنگ کی تو ورته بخششو کې خیر دا غوره دی من صدقه د هغه صدقینا یتبعها چې هغې پسې شي اذن تکلیف ورکول جسمانی تکلیف وي او که زړه ته تکلیف رسول وي نو د دغه صدقې نه غوره دا چې انسان فقیر باندې سترګې پټې کړي او په ښه انداز پې پټې کړي والله غنی الله رب العالمین غنی ذات دی مستغنی ذات دی حلیم او صبرناک ذات دی یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مه ضایع کوئ خپلې صدقې او مه باطلوئ خپلې صدقات او عبادات بالمن په احسان جټلا وهلو سره پس بادن سره والاذا او په تکلیف ورکولو سره کلذي پشان د هغه کس باندې ينفقو چې هغه خرج کوي ماله خپل مال رعاء الناس د خلکو د خودنې د پاره په زړه کې اخلاص نشته د خلکو د خودنې د پاره د مال خرج کوي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ایمان نه لري په الله رب العالمین باندې او په ورځ د آخرت باندې که په الله رب العالمین او ایمان بالآخرت موجود دی نو د ریاکاری نه کوله فمثله د مثال کمثل صفوان پشان د هغه کاڼي او د هغه ګټ دی علیه تراب چې په هغې باندې لږه غونته کې خاوره موجود وي فاصابه وابل نو ورسېږي دغه کاڼي ته او دغه خاورې ته باران فترکه صلدا نو مکمل صفا سطری کی نو دغه شان که انسان په غلط نیت باندې خرچه کړي وي نو هغه خرچم د دې کاڼي په شان مثال لري دا به صفا سطره وي او هغه انفاق بدله څه پیدا نه ورکړي لا یقدرون علی شیء دی به هېڅ قدرت نه لري په څه څیز باندې مما د هغه څه نه کسبو چې د کړي دي د نیت په وجه باندې او د عمل په بنیاد باندې خپل ښایسته ښایسته اعمال هغې برباد کړي دي والله لا یهدي القوم الکافرین الله رب العالمین هدایت نه کوي هغه قوم ته چې هغه کافران وي لفظي ترجمه ته وګورئ مثل الذين مثال د هغه خلکو ينفقون چې هغوی مسلسل خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لاره د الله رب العالمین کې د الله رب العالمین د دین د اشاعت د غلبې دپاره او د اقامت دپاره د فقیرانو او د انسانانو د ضروریاتو پوره کولو دپاره دا ټول په فی سبیل الله کې راځي کمثل حبة په شان د هغه دانې دی انبتت چې رازرغون کې 7 سنابل ووږي او وخوشې فی کل سنبلة او په هر یو خوشه او وږي کې 100 حبة 100 دانې وي والله یضاعف لمن یشاء الله رب العالمین دوچن کوي د چا دپاره چې وغواړي والله واسع الله رب العالمین فراخي راوستونکی ذات دی علیم او پوهه ذات دی الذين ينفقون هغه خلق چې هغه خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لاره د الله رب العالمین کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کوي ما هغه څه انفقو چې دوی خرج کړي دي څه شی نه ورپسې کوي منن احسان جټلا وهل زبادنه ولا اذن او نه تکلیف ورکول لهم اجرهم د خلکو دپاره اجر دی عند ربهم پنځ د رب د دیو ولا خوف علیهم نبوي یره په دیو باندې ولا هم يحزنون او نه به غمجن کیږي دیو قول معروف بهترین وینا په ښایسته انداز باندې وینا نرم وینا ومغفرة او بخشش کول خیر دا غوره دی من صدقه د هغه صدقې نه یتبعها اذا چې په هغې پسې تکلیف ورکړی شي والله غنی الله رب العالمین غنی ذات دی حلیم او صبرناک ذات دی یا ایها الذین آمنوا خلکو چې ایمان هم راوړ دی لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مه باطلوئ خپلې صدقې بالمن پس بادنې سره والاذا او په تکلیف ورکولو سره کلذي په شان د هغه کس ينفق ماله چې هغه خرج کوي خپل مال رعاء الناس د خلکو د ښودنې دپاره ولا يؤمن بالله واليوم الاخر د ایمان نه لري په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې فمثله کمثل صفوان د مثال په شان د کاڼي دی علیه تراب چې په هغې باندې خاوره وي لږه خاوره فاصابه وابل پس ورسېږي دغه خاورې ته دغه کاڼي ته باران فترکه صلدا نو مکمل صفا کې خاوره ته صفا شي لا یقدرون علی شیء مما کسبوا د قدرت نه لري په څه څیز باندې د هغه نه چې کوم د کړي دي والله لا یهدي القوم الکافرین الله رب العالمین هدایت ته کوي هغه قوم ته چې کافران وي
ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।